امام طبرانی رحمه الله حدیث روایت می کند یک روز ابوبکر صدیق رضی الله عنه غرمه والا لکور راوت جماعت ته راغی. کله چې راوت نو غږیږي. عمر رضی الله عنه یې غږ واورېد. دواړه سره یو ځای سول. عمر رضی الله عنه ورته وایي ابوبکر صدیقه ولې د غرمې وخت کې له کوره راوتلی؟ ځکه غرمه کې هلته څوک نه راوځي. دا خو افغانستان د محصلینو چې تاسې سعودي ته لاړ سئ غرمه کې به سړی بیخي ونه وینه، یا غیر له موټرو نه سړي بیخي وینه، ځکه هلته ګرمي ډېره وي نو خلک ګرځېدی نه سي. داسې وطن الله مونږ ته راکړی که نه هر وخت چې ګرځېدلی سي، هلته د تا پلار هم نه سي ګرځېدلی. بیا چې چپلقې پښو کې دا چپلقې به دې په د قیر سړک باندې نښتې وي، ته به داسې روانې، عمره ګرمي ده. نو عمر رضی الله عنه وی دا څه شي ته راویستلی یې په دغه حالت کې؟ نو ورته ویلې وږی یم، لوږې کور کې څه شی نسته، لوږې راویستلی یم. وایي ته ولې راوتلی؟ وی زم لوږې راویست. چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راووت. وی ته د الله رسوله څه شي راویستلی؟ وی لوږې. وی تاسې؟ وی لوږې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې راځئ چې ځو. د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته راغلل. دا یو انصاري صحابي و. مدینه کې د دوه قسمه صحابو زندگی وه. یو مهاجرین ول، دوی ډېر غریبانان ول. یو انصار ول، د مدینې اوسیدونکي ول، دوی مځکې درلودلې. نه یې ورته ویلې وي ته دلته څه شته راغلی؟ نو هغه چې د ابو ایوب انصاري کور ته ورغلل روان ول په لاره باندې. د ابو ایوب انصاري عادت ده کله به رسول الله ته څه شی تیارول، رسول الله به ورتله. نن چې ورغی دروازه یې چې وټکوله ښځې راووتله. نو ښځې ویلې مرحبا بالنبي الله وبمن معه، خوش آمدین، په خیر راغلی، ښه راغلاستي وي نبی علیه السلام ته چې څوک ورسره دي. نبی علیه السلام ورته ویلي این ابو ایوب، ابو ایوب انصاري چېرته ده؟ ای ورته ویلي وي هغه هلته باغ کې کار کوي. نو ابو ایوب انصاري دا خبرې واورېدلې، منډې راوهلې، تیز راغی. نو چې راغی نبی علیه السلام یې هلته کېنو. نو نبی علیه السلام عربو کې عادت دا ده، دا خرما څه ده؟ خرما دا داسې د انګورو غوندې وښکالی لري، خوشه لري. دې کې یوه خرما وي بسر ورته وایي، یوه خرما یې دې ته رطب وایي، یوه خرما یې دې ته تمر وایي. دا درې وړه فرق لري. بسر غوره موږ ورته وایو. څه ورته وایي تاسې؟ غوره. کله میوه شنه وي، اشنه میوه چې وي ته موږ غوره وي، دې ته دوی بسر وایي. بیا چې لږ خرما پخه سي داسې غټه غټه یي اصل کې، ښه دا خو چې دا موږ خورو دا اوس خرما، دا خو داسې ده لکه ممیز و انګور غوندې. هغه ته انګور وایو، دې ته ممیز وایو، کشمش. نو دا خرما چې کله پخه سي دومره غټه غټه وي، دا بیا چې وچه سي وړه ترې جوړه سي بیرته، دې ته تمر وایي. دا وچې ته تمر وایي، هغه چې پخه سي غټه غوندې وي هغې ته رطب وایي، او دې بلې ته بسر وایي. سکالي چې مونږ هغه ته تللي ولو، نو بیا یو قندهاری و د احد سره نږدې باغ و. نو بیا ما ته ډېر کلک سو ځو به باغ ته. نو ډېر خوندور باغ و، هلته یې وروستلو. مدینه منوره کې باغ و. نو د خرما ونه خو نو بیا بیخي ډېره نادره ونه ده، ښه په ونو کې نادره ونه ده. نو دی لاړ، دا ټول وښکالی رامات که رسول الله ته یې راوړ، چې بسر هم پکې و، رطب هم پکې و، تمر هم پکې و. رسول الله ورته ویلي تنا رطب تنا تمر به دې راشکولی وي، خرما وي دا وچې همدا به مو خوړلی وي، دا ټول خاک دې ولې رامات که؟ نو عربو کې دا عادت ده چې ډېر قدرمن میلمه ته شاخ ټول راماتوي، چې رطب پکې وي او بسر پکې وي. محصلینو ورونو تاسې ته نو زه نه پوهېږم چې افغانستان کې خو نسته ده دا رطب، ځان ته بیخي ډېر نادر. رطب بس چې غټې خرما وي خویي د مدینې منورې بس پنځم سړی مړوي، لکه سمې غټې غټې وي. او بسر هم ډېر خوند کوي. بیا بسر کې چې نیمایي خامه وي نیمایي
هغه نو بیخي ډېر خطرناک خوند کوي او تمر خو نو تاسې خوړلی ده بیا. نو هغه قنداری دومره ښه سړی و. پرونی ما ته بله ورځ خرما را لېږلې وه دلته چا سره ولې ما ته ویلې وي څوک ورپسې راولېږه. بیا هم یو ملګري ته ویلې بېګا یې دلته راوړله. بس دا د الله پاک کار وي برابر وي که نه چې الله یې برابري بس بیا یې برابري نو له مدینې منورې نه به دي تا برخه درته راولېږي. دلته یې راته راوړه. ما ملګري ته یې ویل دلته راوړه ملګري به یې وخوري. دومره ډېره خو نه وه چې تاسې ته هم در ورسېږي خو خبره مې کوله. د کوټې ملګري مې ښودل. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خرما ورته راوړه او لاړه. وی تاسې دا خورئ زه به لاړ سم د میږې بچی به حلال کم. رسول الله ورته ویلې شودو والا حلاله نه کې یعنې میږه مه حلالوه مږ حلال که نر. بس هغه یې حلال که چې حلال یې که نو نیمایي یې پوخ که او نیمایي یې کباب که. نیمایي یې دغسې پوخ که نیمایي یې کباب که چې رای وړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ راواخیستله لږ یې د دې غوښې نه په دې کې کېښود. نو ابو ایوب انصاري ته ویلې که د تا خوښي فاطمه رضی الله عنها مریضه ده ډېر وخت کېږي غوښه نه ده خوړلې زه به دا واروړم. ابو ایوب انصاري ورته ویلې وي په دواړو سترګو راکه دا زه وړم تاسې دا وخورئ. دومره لوږه وه د اسلام دومره تکلیفونه ول خو دا ومنئ تاسې په ژوند کې هم کوي. چا چې تکلیفونه په زندګي کې تیر کړي نو هغه بیا دا زندګي هم ډېره خوندوره وي. او چا چې زندگی کې تکلیفونه نه تیر کړي نو مونږ زه خپل واړه چڼیان ول وظیفې به مو راټولولې لرې به وظیفې پسې تللو فی المهاجر کې. نو بیا خوند هم کوي. چا چې وظیفه طالبي کې نه یې راټوله کړي دومره یې طالبي کې خوند نه وي لکه ډېرو قیسو نه نه خبر. او چې چا وظیفې راټولې کړي د ژوند کې ډېر خوند وي پکې. موږ یو بل مولي صاحب د تره زوی ده نو وظیفې ته به چې لاړلو نو یوه به په زوره غږ وکړه طالبانو ته غږ به م خلاص و بل به ویل وظیفه راوباسئ واړولو بس دې کې یو خوند غوندي و راته. نو دا د اسلام هغه د زندګي او د ستړیا خبرې وې چې صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تکلیف تیرو. اسماء بنت ابی بکر ای زن زبیر ابن العوام بود و دختر ابو بکر صدیق بود او خواهر عایشه الصدیقه العفیفه الربانیه بود. بازم امام الطبرانی روایت می کند و یک روز زبیر رضی الله عنه در خانه نبود. یک همسایه ما یهودی بود. اونها در خانه خود ذبح کرده بود. گوسپند ذبح کرده بود. وی اونا ای گوسپند که ذبح کرده بود گوشت پخته میکرد